السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو، څرنګه چې تاسو ګورئ د ناروغ پر غاښونو باندې یو ډول پاټ موجود ده چې دغه پاټ ته موږ ډینټل پلګ وایو. نوموړی پاټ د مایکروبونو کور بلل کیږي. معنا دا چې په دې پاټ کې په بشمېره ډول مایکروبونه شتون لري. په اولینو حالاتو کې نوموړی پاټ کمزوری او نرم وي، خو که چېرته پر وخت صفا نه کړلی شي په سخت پاټ باندې بدلیږي چې ورته مونږه ترتار یا د تیږ نوم ورکوو یا د کلکولس نوم ورکوو. که چېرته نوموړی کلکولس یا ترتار همداسې په غاښ باندې پاتې شي، د وریو داخل ته ننوځي، بالاخره د وریو زوب کېدلو او همدارنګه د پیریډنټل لیګامنټس یعنې هغه تارونه چې غاښ په خپل مقام کې محکم ساتلی له منځه وړي او کمزوري کوي. نو د وخت په تېرېدو سره هم د وریو له منځه وړلو او هم د غاښ د حرکت یا د غاښ د تخریب باعث ګرځي. نو ښه خبره دا ده چې پر وخت صفا کړلی شي. بعضې اشخاص دا وایي چې سکلینګ کول غاښ ته ضرري دي. نه ضرري نه دي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ د سکلر مشین په واسطه نوموړی پاټ لرې کړلی شو. اما اولینو حالاتو کې امکان لري چې یو اندازه بریښ رامنځته کړي، خو د وخت په تېرېدو سره هغه هم دوباره نورمال حالاتو ته راځي. والسلام.